بسم الله الرحمن الرحیم. دا شکریہ ادا کوم د جناب ابرار حسین صاحب چې د کمرګۍ نه تشریف راوړی دی او د دې مدرسې په 1 جون باندې افتتاح شوی وه او د الله تعالی فضل و کرم سره نن دا چې کم دی نو تقریبا د دې بنیادونه او د کې د خاورې چې کومه برایي وه هغه برابر شوې ده او انشاءالله سبا کې خیري سار به د دې دې له موږ دا کرش هم راوړی دی او دا شګ هم ده او د بلاکونه هم تقریبا 8,000 راغلي دي نو انشاءالله سار به ذاکر استاد راځي او هغه به د دې افتتاح کوي او مصریم ذاکر دی نو دې کې صرف چې کم دی نو دې ټایم کې موږ ته د امداد ضرورت دی او دې کې چې د چا د وسه کېږي نو که کرش وي او که شګی او که بلاکونه وي نو هر قسم امداد د موږ سره که نغدې کوي نو هغه موږ سره کولی شي دې باره کې د دې مدرسې باره کې او د کمرګۍ د خلکو او د رشکۍ د خلکو موږ شکریه ادا کوو چې هغوی چې کوم دی نو په دې کې موږ سره ډېر تعاون کړی دی او باقي وجد صاحب موږ سره ولاړ دی دی به چې کوم دی نو یو څو خبرې وکړي د مدرسې باره کې. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې سید ګوریش بھائی تاسو سره تفصیل سره خبره وکړه د دې د مخکې هم داسې ویډیوګانې جوړې شوې د هغې په مدد سره ډېر ښکلی دی خلکو موږ سره تعاون کړی دی او اوس هم امید ساتو چې مدرسې چې کمکارو د بنیادونو کارو هغه تقریبا په ښه طریقه باندې او د دې خلکو او ستاسو په تعاون باندې او د دې علاقې چې څومره دا کلي دي نږدې او برابر چې کوم موږ سره گاونډ کې خلک دی یا بار خلک دی هغې ته زموږ دوباره په دې موضوع باندې دا خواست دی چې اوس سبا نه به کخیري دا دغه موږ شروع کوو د بلاک کار نو په دې کې چې د چا هم څه قسم که د چا د چای یا د ډوډۍ یا د سیمټو یا د سیخو یا د کرش یا د مزدور یا د ګلکار یا د هر قسم داسې یو د مدرسه کې هر یو کار مطلب دی چې هغه د خپل وسه پورې کولی شي نو الله تعالی دې هغې له اجر ورکړي دی او هغه دې راشي او په دې مدرسه کې خپل کردار ادا کړي. دې کې داسې دا د یو کس کار نه دی د دوه کسو کار نه دی د یو دغه کار نه دی د یو محلې کار نه دی بلکې دې کې ټول خلک چې څومره موږ سره په هر یو کار کې تعاون وکړي او حصه واخلي نو موږ خو په آخر کې دغه دعا کوو چې الله تعالی دې هغې له د دې اجر ورکړي. هسې خو لکه خلک ډېر کارونه کوي خو هغه وخت سره هغه ختم شي دا یو داسې کار دی چې اوس زموږ دا ماشومان چې دي دا رشکۍ ته څوک ترکۍ ته څوک ډاګۍ ته تولانۍ ته به ګځي نو انشاءالله دا به د میاشو یا دوه کې چې دومره دې یو ډانچه جوړه شي چې دغه ماشومان دلته راشي او دی چې دی نو په دې ځای کې کینی که دی ته سپورټ بوځي او د دې د پاسه څه چت وشي نو دی به د خپل درس شروع کړي نو انشاءالله ستاسو په تعاون باندې او الله تعالی چې دی نو دی به پوره موږ سره امداد کوي او تاسو ته آخر کې بیا یو خواست کوم چې تاسو خپل دی کې خپل چې کوم کردار دی خپل امداد دی په هر طریقه باندې هغه تاسو سید ګوریش بھائی دلته دی او اسم ذاکر استاد دلته جوبات کې 15 وخت مانځه کې نو چې څه قسم د چا د پیسو ټکو یا د نور څه نو هغه تاسو دې باندې هغه سره دغه کولی شي رابطه کولی شي. سید ګوریش بھائی آخر کې کته سویل غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خو دا پروګرام چې کوم موږ دغه کوو دا ابرار صاحب د کمرګۍ نه د ثوابي اواز دی او زموږ نمبر چې دی 0345 41 6241 366 0345 62 41 دا زمون کانټیکټ نمبر دی کې که څوک تاسو څه قسم امداد کوئ دا موږ سره دې کې کولی شي رابطه موږ سره کولی شي. اسم ذاکر استاد سره هغه جومات کې د دې نه علاوه که څوک دغه شان راځي او د نمبر چاته یاد نی نو خوا کې زموږ جومات ته ذاکر استاد هغه پیش امام دی هغه سره دې میلاو شي نو هغه به هم نه دی پوره دی سره دغه وکړي. والسلام.